الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا آمنت بالله وصدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا الله خپل حکمت دی د چا په جبه باندې خبر را ولی د چا په جبه نه بیا چې کله الله پاک وغواړي نو د هر جبه نه بیا خبر او باس. سليمان عليه السلام باقاعده پوهیدو د حیواناتو په خبرو باندې پوهیدو. دا حیوان سوئی دا سپی سوئی دا خر سوئی دا غوی سوئی دا چرک سوئی یہ طول خبر بار سلیمان علیہ السلام پیدا اللہ سپی گویا یا سڑے اغتب اللہ رب العزت غیبی رزق فرق اللہ پاک کلا کلا امتحان کے انسان پتہ لگی سوک کامیاب شي سوک ناکام شي. د باندې الله امتحان راوستو یو ورځ دوا په باندې خوراک بند چې خوراک بند شو دی روان شو ولګي تنگ یو کور ته ودرېد. دا کور د يهودي دی دا مسلمان دی. د سوالو کو دا يهودي د کور نه وته او درې سلور روټه راوړي ورکړي دی روان شو. د يهودي په دروازه کې سپي پروت دی. هغه سپي ورپسې شو. د مخکې د سپي ورپسې دی غاب ورپسې. اوس د سپي د غپار نه بځان بچ کې په دې باندې چې هغه ته ورواچه چې خلی ډکه شي. دوته یو روټه ورواچوله
سپی بیاغا بیاغی چه وخوڑا بیا بلا ورواچولا خلاصه دا چې سلور روټه د مالک د کور نه دته ورکړی شوی او یقین پات دیګری اگر روټه ورته اچول خوړلې به او خپل بیا روټه ختمه کې بیا غاتی دا سړی ورته आवाज کوي ډیر به حیاي استاد مالک د کور نه سلور روټه راکې شوی پر لپسې می آیو روټه دروا چولا اور بیام را پسې غابې بے حیا بیام را پسې غابې روټه خو دې ووهلې الله رب العزت ورته سپی گویا ورته وی بزرګا بے حیا زنیما بے حیا خدای الله دل غیبی خوراک درکو دربان امتحان راوستو یا رب دربان بنکان دخل درد پر خودو راغلی د یهودی په در ادره د سوال دیو کو زبے حیا نیما زددی دروازی بخوا کے پروت ما چروٹے را کئی نخرما کرا بانی او وقت بن کی نبل در ترمنا تا دخل در پر خودو دے یہودی در کرالے ادرے دے اصل بے حیات ہے بے حیا ہوتے سپے ورطا اللہ کویا فقہائے کرام لکی دیار دس قسم زناور بم جنت تے اللہ با شکل بدلی یا پا اغی کے دادا اصحاب کاف پہ شیخ سادی صاحب چوئی چھ سگ اصحاب کہف روز چند پای نیکان گرفت و مردم شد د نیکان و خلق و مرگتیاء اختیار کا مردم شد اغی انسان شد اللہ رب العزت با داس پہ دا اصحاب کاف چلے دلب شکل دا انسان ورد او دا کم انسان بور کئی قرآن پاک کے واقعہ بیان کرے دا بلعم باعورا داغا بیانوم نا دے وقت نشی بیانی کچرتا مقامل او شبیاوے بیان کم دا بنی اسرائیلی او بزرگ دا جناب موسیٰ علیہ السلام پا وقت دیر نیک الوی سڑے دا مال او دولت و محبت کے راغے دا مال و دولت دا محبت پا نتیجہ کے گمراش ذلیلش اللہ پاک با دا اصحاب کاف دیس پیتا پا آخرت کے دا بلعم باعورا شکل ورکی و دا با جنت نو یو دا سپے دے یو دا صالح علیہ السلام دا اوخی واقعہ قرآن پاک بیان کرے دا صالح علیہ السلام اوخبم جنت تے یا دا سلیمان علیہ السلام ہد واقعہ دا قرآن کے اغم ذکر دا منچے ورطا مولا چرچک وایو دا بم جنت تے بہر حال سندنا ورد دا غان لتفصیل لے اغیل با اللہ شکل بدلیں اور دا بم جنت ہے نو دا اصحاب کاف داس بھی چکل دا نیکان خلق ملگرتیا اختیار کا دا بدان خلق دا ملگرتیا نیزان قصاتا اللہ رب العزت اغت عظمت ورکو جنتی ہے یو فارسی شاعر وہی صحبتی صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند کد خو خلق ملگرتیا دی اختیار کرا پتا بان بداغی سروشی تبم ورسر خشی او کد بدان ملگرتیا دی اختیار کرا سنگ چاگد اغسبم تشی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کدا یو سڑی معلومات سو کول غواړي چې څنګه دی
हुजूर फरमाई फल यंजुर मन युखालिद, नजर वकړه چې د تعلق چا سره دی، ناسته پاسته چا سره ده، ملګرتیا چا سره ده، یارانه او دوستانه چا سره ده. که یاران دوستان ملګری یې ښه خلک دي دی به مخې، یاران دوستان ملګری یې ګنده وي دا به هم ګنده. او د عربی یو شاعر هم ډېره ښکلې خبره کړې ده، وی عن المرء لا تسأل وابصر قرینه، عن المرء لا تسأل وابصر قرینه فإن القرين بالمقارن يقتدي. سړی تاسو نو کو چې دا څنګه وګوره مرګري شي، مطلب د دوه شعر یو د فارسی دی یو د عربی. زمارو ما عرض کو چې دا واقعا ماته غرض د پاره بیان کا. نن مونږه د خپل اولاد پروا نه کو چې کم خوالاړه اخواتل دي، چا سره یارانه جوړه کړې ده، چا سره دوستانه کوي جوړه کړې ده، د چا سره ناسته پاس وي، که جوارګر سره کینی، که ډمباز سره کینی، که ګنده انسان سره کینی، خل سره کینی، دغه بم هغه اثر راځي. دی واقعي نه دا عبرت اخیستل پکار دي چې تعلق او دوستانه د هغه چا سره ساتل پکار دي، ناسته پاسته هغه چا سره پکار ده، ډلهبازي هغه چا سره پکار ده چې هغه دیندار وي، نیکان وي، او کنه بې دینه خلکو سره ډلهبازي کوي نو ته هم ورسره بې دینه کېږي. ان شاء الله العظیم مخکې واقعه بیا بله جوړه. واخر دعوانا ان الحمد لله.